ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه یو ځل بیا له بریتانیا څخه ستاسې په خدمت کې حاضر یم او غواړم چې د معدې د زخم په باره کې له تاسې سره خپل معلومات شریک کړم. مخکې له دې چې د معدې د زخمو په باره کې خبرې وکړو، په دې به وغږېږو چې معده چېرته موقعیت لري او څه وظیفه لري. دا د سینې قفس په دې ځای زموږ تاسې پښتۍ موقعیت لري. د یو پردې په واسطه باندې له نس جلا شوي دي. دلته ینه موقعیت لري او دا هم معده ده. هر وخت چې د موږ تاسې اعراض پیدا کېږي، خصوصا څوک ورته د معدې سوزش، څوک ورته د معدې سوځېدل، څوک ورته درد، په هر نامه په هر شکل چې یادوي، په دې ساحه کې به موجودیت لري او په ځینو وختو کې امکان لري همدغه درد د نس دننه د شاخوا ته هم ولاړ شي، په وجه د دې باندې چې د معدې او له هغه سره په څنګ کې چې د کولمو هغه لومړنۍ برخه ده، په هغه کې امکان لري مشکلات منځته راشي. د هغو مسیر په دغه شکل سره ده. دا چې په معده کې څه ډول یو زخم منځته راځي، هغه په دې شکل سره ده. معده موږ تاسې ټولو ته معلومه ده چې د خوړو په هضم کولو کې کومک کوي او همدغه یې وظیفه ده. د خوړو په هضم کولو کې معده تیزاب افرازوي تر څو خپله وظیفه سرته ورسوي. همدغه تیزاب که چېرته د وجود په بل هر ځای باندې ولګېږي، امکان لري د زخم باعث شي. خو په معده کې زخم په نورمال حالت کې نه راځي، په وجه د دې باندې چې معده دننه د خوا یو پوښ لري چې هغه د دې تیزابو په مقابل کې مقاومت لري او ورغه ورباندې تاثیر نشي کولی. خو کله چې د هر شي په واسطه باندې یا د معدې تیزاب اوچت لاړ شي او یا هم د پوښ ته د معدې تاوان ورسیږي، په هغو صورتو کې د معدې زخمونه منځته راځي. باید ووایم چې د معدې له زخمو څخه صرف د معدې د زخمو مراد نه ده. وجه دا ده چې له معدې سره څنګه وړې کولمې لګېږي په دې ساحه کې، د نینې خوا ته تللې ده، په همغه ځای کې همغه د وړو کولمو په لومړنۍ برخه کې تر ټولو ډېر زیات زخمونه موجودیت لري. اکثریت موقعیت د زخمو په دغه ساحه کې. ولې په کومو اسبابو په واسطه باندې د معدې زخمونه جوړیږي؟ یو بکتریا چې د هیچ پایلوري په نامه سره یادیږي، اکثره د دې بکتریا په واسطه باندې د موږ تاسې د معدې د نینې کوم پوښ چې ده د هغه د تخریب باعث ګرځي او هغه بیا په خپل وار باندې د معدې د زخم او له هغه سره په څنګ کې د درد دواګانې چې موږ په طبي اصطلاح باندې ورته نان سټیرویډل انټي انفلامټري وایو، او په مارکیټ کې د ایبوبروفین، اسپرین، ډیکلوفینک، نپروکسین، دا د درد دواګانې چې دي په مستقیم شکل باندې د معدې د همغه پوښ چې مو ذکر کړو د هغه د تخریب او د معدې د زخم باعث کېدای شي. په یو کمه اندازه باندې ځینې نورې ناروغۍ دي چې امکان لري د معدې د زخمو باعث شي. خو سګریټ تر یو حده پورې تیزاب هم اوچتوي او د معدې همغه پوښ چې مو ذکر کړو د هغه د تخریب باعث هم امکان لري وشي. په دې صورت باندې دا هم منځته راوړی شي. او له هغه سره په څنګ کې په دې باندې هم تر اوسه پورې ریسرچ چالان ده یا څېړنې ورباندې روانې دي چې ذهني فشار او یا خفګان تر یو کمه حده په دې کې رول لري. خو تر اوسه پورې ډېرې کمې څېړنې دي په طرف باندې دي چې امکان لري زخم د معدې زخم منځته راوړي. باید ذکر کړم چې الکوهول هم د معدې د زخمونو باعث کېدای شي، او که څه هم ځینې خواړه د معدې اعراض منځته راوړي، خو تر اوسه پورې یوې څېړنې هم نه دي ښودلې چې په مستقیم ډول باندې کوم خاص خواړه د معدې د زخم باعث کېدای شي. خو باید ووایم چې د معدې سوځېدل یا د معدې درد، هر سوځېدل دا معنا نه لري چې ناروغان امکان لري زخم ولري. نو په دې وجه باندې ځینې خواړه لکه ډېر ناروغان راځي
خپله ماتې ذکر کړی چې سره کړی شی یا په اصطلاح کافي خورم او یا ترخه شی خورم له هغه سره مې معده جوش کوي، معده مې درد کوي، معده مې سوځي. دا معنی نه لري چې دوی ته به اعراض نه وي. اعراض شته، بلکل ورته شته. زه ناروغانو ته توصیه هم دا کوم چې له دغو خوړو نه ځان وساتي او له هغه سره په څنګ کې په اکثرو وختو کې د تیزابو ضد دوا مې هم ورکړې ده. خو دا په دې معنا نه ده چې مستقیما دا خلک دغو خوړو یا غذاګانو په معده کې زخم منځته راوړي. ځکه اکثره وخت د انسان په اکثرو وختو کې زخم موجودیت ونه لري، خو لیکن درد او یا سوځېدل د معدې موجودیت لري. د هغو کسانو لپاره یعنی تیزاب تر یو حده په معده کې زیاتي د زخم باعث نه ګرځېدلي، موږ ورته د تیزابو د ضد دوا ورکوو تر څو ورسره ښه شي. نور څه اعراض دي او کوم مهم اعراض دي چې باید موږ د هغو نور معاینات وکړو؟ استفراغ کول، خوا ګرځېدل، د وزن له لاسه ورکول، له ډوډۍ سره د معدې درد، او یا هم په ځینو وختو کې کله چې معده خالصي درد کوي، هغه په هغو صورتو کې چې د معدې چې السر یا زخم امکان لري په له معدې سره چې کولمې لګېږي په دې ساحه کې موجودیت ولري. کله چې ډوډۍ نه وي نو تیزاب په مستقیما په هغه باندې تاثیر کوي او سوځوي. سوځېدل مطلب دا ده چې مریض ته درد ورکوي. په ځینو وختو کې هر ناروغ ته که دا پیدا شول چې وینه قی کړله، که یې چېرته مواد غایطه و تور رنګ واخیست، هغه دا معنا لري چې یعنی په معده کې او له دې درد سره یعنی په معده کې امکان لري زخم او هغه زخم نه وینه تللي او هغه بیا مواد غایطه و ته تور شکل ورکوي. او که چېرته یې خوا ګرځېدله ډېره زیاته، څو ورځې څو هفتې استفراغ یې کاوه او خپل وزن یې له لاسه ورکاوه، دا ناروغان باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. باقي دغه درد د معدې چې ذکر کوو یعنی په اصطلاح دغه سوځېدل یا سوزش یا د درد په دې ساحه کې چې ذکر کوو دا ډېر عام ده. یعنی په هرو 100 کسانو کې تقریبا 40 خلک به لري. د هغو له جملې څخه دا 15 کسان په خپله جوړېږي، صرف 15 کسان یې ډاکټر ته ځي تر څو پورې تداوي وشي. کوم وخت چې دا ناروغان موږ ته مراجعه وکړي، موږ ته راسي، بیا موږ د هغو په څه شکل باندې معاینات کوو او یا یې په څه شکل تداوي کوو. دا په دې تعلق لري چې هغه کوم مخکې اعراض مې ذکر کړلو چې آیا هغه اعراض لري او که نه لري، او له هغه سره په څنګ کې د دې ناروغانو عمر څومره ده. که چېرته د ناروغانو عمر د 50 یا د 55 نه کښته وي، د هغو موږ په یو شکل باندې تداوي کوو، کم معاینات یې کوو، ډېر یې نه کوو. او که یو عمرونه یې دې نه اوچت وي، د هغو عموما په اکثریت وختو کې موږ د اندوسکوپي له لارې یا د کیمرې له لارې معده ګورو او معاینات یې کوو. هغه خلک چې عمرونه یې کښته وي، د هغو موږ وینه ګورو که په هغې کې دوی چېرته وینه کمه وه یا کمخوني درلودله، دا هم د دې علامه ده چې امکان لري السر ولري یا زخم ولري د معدې. په دغو صورتو کې موږ ورته اندوسکوپي یا د کیمرې له لارې معده معاینه کوو. باقي نور ناروغان چې دي ګورو نس یې ګورو چې چېرته غوټه ونه لري، یو شی په نس کې سربیره موجودیت ونه لري، او له هغه سره په څنګ کې د وینې معاینه کوو. د وینې په معاینه کې دا هم کولی شو چې وګورو چې آیا دا ناروغان بکتریا لري که نه لري، هغه مخکې چې ذکر وکړو. او له هغه سره په څنګ کې هغه کسان چې عمرونه یې کم دي، موږ د بکتریا د پیدا کولو لپاره یا وینه ګورو یا یو کڅوړې په شکل باندې یو آله راځي، هغه ورکوو، په هغې کې دوی صاف کړي او موږ ته ځینې معلومېږي چې دا بکتریا لري که نه لري. او یا یې هم مواد غایطه کتل کېږي چې آیا په دې ناروغانو کې به بکتریا موجود وي او که به نه وي. که چېرته وه او دا مثبت و، دو ناروغانو ته د تیزابو د ضد دوا معلومه خبره ده ورکوو، او له هغه سره په څنګ کې د یوې هفتې لپاره انټي بایوټیکس ورکوو، 2 قسمه یا 3 قسمه، او د دې ناروغانو دوباره بیا دا ټسټ کوو چې کوشش وکړي چې دا بکتریا له منځه تللي. هغه ناروغان چې د درد له دواونه استفاده کوي، هغو ته موږ وایو چې نور له دې نه استفاده ونه کړي. په عمومي صورت باید ووایم چې د درد دغه تیرې دواګانې ایبوبروفین، ډیکلوفیناک ښې دواګانې نه دي، باید خصوصا د هغو خلکو عمرونه چې زیات دي باید استفاده ځینې ونه کړي. پاراسیټامول تر یو حده پورې ډېر زیات جنجال نه پیدا کوي، خلک د درد لپاره له دې نه هم استفاده کولی شي. خو که چېرته په ډېرو کمو خلکو کې،
په ډیرو کمو خلکو کې چې کوم اعراض هم ذکر کړل هغو اعراض سره امکان لري د معدې زخم موجودیت ولري او که چېرته زخم موجودیت ولري نو بیا د کیمرې په واسطه باندې یا د اندوسکوپي په واسطه باندې موږ هغه ځای معاینه کوو له هغه نه یو وړه ټوکړه د کوچني برخه د هغه راخو د سامپل او هغه لابراتوار ته لیږو او معاینه یې کول کېږي د هغه او د بکتریا لپاره یې هم ګورو چې په ناروغانو کې دا موجودیت ونه لري. په عمومي صورت باید ووایم چې د کوم وخت د تیزابو د ضد دواوې راوتلي دي د معدې زخمونه یا هغه زخمونه چې د کولمو په دې اوله برخه کې پیدا کېږي تر ډېره حده پورې اکثریت یې ټول د تداوي وړ دي. هیڅ او له بې ځایه تشویش باید خلک ورته ونه کړي. حتی په ډېرو شرایطو کې د ما به توصیه دا وي چې دا ناروغان چې یو ځل یې اندوسکوپي وسوله یا یې کیمرې په واسطه باندې معده وکتل سوله او معده کې زخم موجودیت ونه درلود یا د کولمو په اوله برخه کې زخم موجودیت ونه درلود او له هغه سره په څنګ کې د وجود نورې ناروغۍ ونه لري او یوازې یې معده جوش کوي او یا یې سوزش کوي یا درد کوي هغو ته د تیزابو د ضد له دوا نه استفاده کولی شي. د بار بار د ډېرو معایناتو ضرورت ورته وجود نه لري تر هغه پورې چې ډاکټر کتلی او ډاکټرانو ورته ویلي چې نوره کومه بله ناروغي نه ده. خدای دې وکړي چې دغه معلومات ګټوري نور مو په خدای سپارم.